السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه شان د اختر مبارکۍ لپاره موږ تاسو خپل تصویران چې دی جوړ کړو. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو اختر مبارکۍ لپاره موږ تاسو دغه شان ښایسته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې بالکل جوړ کړو. نو داسې که چېرته زما په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ. نو د دې لپاره به دوستانو تاسې چې خپل موبایل کې به ګوګل خلاص کړئ. چې کله هم ګوګل تاسې خلاص کړئ ګوګل ته به راشئ. ګوګل په سرچ کې به تاسې دلته ورته ولیکئ چې اید مبارک ایمیج یا اید مبارک ایمیج به ورکړئ. زما ډیټا بنده ده. اید مبارک ایمیج به ورکړئ دلته او یا به هم اید مبارک ورکړئ یا به اید مبارک فوټو ورکړئ. صحیح شو. دلته تاسو ته مکمل تصویران راوځي. هر تصویر چې ستاسو خوښي غواړئ چې په دې تصویر کې تاسو خپل تصویر جوړ کړئ نو هغه تصویر به تاسو دلته ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. نو مثلا دلته په شو آل ایمیجز کې نور زیات تصویران تاسو ته ښایي. نو دلته به په شو آل ایمیجز باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په آل ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ ګورئ دلته دوستان تاسو سره مختلف تصویران راځي. کوم تصویر چې تاسو خوښ وي مثلا تاسو غواړئ چې په هغې کې د اختر مبارکۍ لپاره تاسو خپل تصویر جوړ کړئ دغه تصویر به تاسو انتخاب به کړئ. صحیح شو. یا به انتخاب به کړئ یا به کلیک پرې وکړئ. صحیح ده. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو بره به دغه تصویر به تاسو انتخاب کړئ. زور به ورته ورکړئ. دلته تاسو سره راوځي ډاونلوډ ایمیج. په ډاونلوډ ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ ایمیج باندې تاسو کلیک وکړو دغه به تاسو سره ډاونلوډ شي. صحیح ده. دلته ګورئ ون ټاسک ډاونلوډ په دې باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دغه تصویر موږ تاسو سره دلته را ډاونلوډ شو. زه غواړم په دې تصویر سره خپل تصویر جوړ کړم. صحیح ده. نو د دې څخه به یا تاسو سکرین شاټ واخلئ یا به تاسو سره دا ستاسو ګیلرۍ ته دا تصویر تللی که نه تللی نو دې څخه به سکرین شاټ واخلئ او ستاسو په ګیلرۍ کې به دا تصویر ستاسو سره سیو شي. نو چې کله دا تصویر تاسو سره جوړ شو او دوستانو بیرته به تاسو راشئ ګوګل سرچ ته. چې کله ګوګل سرچ ته راغی دلته به تاسو ورته ولیکئ چې ریمیو بی جي. صحیح ده. ریمیو بی جي به تاسو ورته ولیکئ. کله چې تاسو دا ورته ولیکل دلته په ریمیو ایمیج بیکګراوند باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک هغه تصویر غواړئ چې تاسو هلته ډیزاین کړئ ځان دپاره دلته په اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ او تاسو غواړئ چې دغه تصویر تاسو راولئ غواړئ چې دا تصویر د اختر مبارکۍ دپاره جوړ کړئ نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح شو. په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو د دې څخه به شاته کوم بیکګراوند چې دی هغه به د دې څخه ریمیو کړئ. صحیح ده. کله چې اپلوډ شو ګوره ریمیو بیکګراوند د دې تصویر څخه چې دی شاته بیکګراوند موږ تاسو سره ریمیو شو. صحیح ده. نو دا بل ته ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دغه تصویر به موږ تاسو سره ډاونلوډ شي. کله چې تاسو دا دواړه کارونه وکړل په ګوګل کې مو د اید لپاره یا د اختر مبارکۍ لپاره تصویر هغه ځای نه ډاونلوډ کړه او خپل تصویر هم همدې طریقې سره د هغې څخه هم شاته بیکګراوند ریمیو کړو کوم تصویر تاسو غواړئ. نو هغې نه وروسته به تاسو پکسل لیب اپلیکیشن را خلاص کړئ. چې کله پکسل لیب اپلیکیشن را خلاص کړو دلته به تاسو هغه تصویر راواخلئ له فرام ګیلري څخه چې هغه موږ تاسو اید مبارک د اختر مبارکۍ لپاره لومړی اخیستی و. دلته په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به د ګیلرۍ څخه ګوره چې کې لیکلي ګیلرۍ څخه تاسو سره هر یو پکسل لیب یا دا ټول کارونه شي. نو ګوره دوستانو هغه تصویر چې دی ما راواخیست په دې ټیک مار علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو سره به تصویر داسې راشي. هغې نه وروسته به دلته په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای کلیک وکړو د عکس داخلول دلته به په عکس داخلولو باندې کلیک وکړئ او دې ځای څخه به هغه تصویر تاسو راواخلئ کوم تصویر چې مثلا موږ خپل تصویر او هغې څخه هم شاته بیکګراوند ریمیو کړی. نو ګورئ دوستانو دلته موږ هغه تصویر راواخیستل کوم تصویر څخه موږ تاسو شاته بیکګراوند ریمیو کړو په ټیک مار علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دا تصویر به تاسو همداسې جوړ کړئ چې څه ډول تاسو جوړولی شئ. نو په ډېر زیات زبردست او ښایسته طریقې سره تاسو کولی شئ چې د اختر مبارکۍ لپاره خپل تصویران په ډېر زیات زبردست او ښایسته طریقې سره ډیزاین کړئ. غواړئ په دې کې نور لیکل اضافه کړئ نو دلته په دې قلم نشان باندې کلیک وکړئ او لیکنه باندې تاسو کلیک کړئ. دلته په ایډیټ باندې تاسو کلیک وکړئ تغیرول نو دې کې تاسو ایډیټ هم کولی شئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي. مننه.